په کابل او هرات ولایتونو کې د سترګو ناروغیو لرونکو کسانو لپاره په وړیا توګه د درملنې اسانتیاوې رامنځته شوې. د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالي ملاتړ سره د افغاني سرې میاشتې او البصر نړیوالې موسسې له لوري د روان کال د غبرګولي له 3مې نیټې څخه تر 9مې نیټې پورې په کابل کې د افغاني سرې میاشتې په مرکزي روغتون کې او همدارنګه د غبرګولي له 10مې څخه تر 14مې نیټې پورې په هرات کې د هغه کسانو درملنه کیږي چې د نه لیدلو ستونزې ولري او یا هم د سترګو نورې ناروغۍ ولري. دا پروژه چې د ملک سلمان خیریه بنسټ هغه تمویلي مالی چارې د هغوی په غاړه باندې دي او دې تطبیق هغه د البصر نړیواله مؤسسه د دې تطبیق د البصر د نړیواله مؤسسه او د سرې میاشتې له طریقه کیږي چې د البصر نړیواله مؤسسه د هغې عملیاتونه او د هغې لپاره د تداوي چارې په لاس لري او د دې لپاره سهولتونه او تسهیلات هغه د افغاني سرې میاشتې برابر کړي دي. د البصر نړیوالې موسسې مسؤلین وایي چې موخه یې دا ده تر څو د هغو کسانو درملنه وکړي چې سترګې ستونزې او ناروغۍ ولري. هغوی وویل چې 4 یا 500 عملیاتونه به ترسره کړي او له 4,000 څخه تر 5,000 کسانو چک به هم ترسره کیږي او هڅې مو دا دي چې عملیاتونه څومره زیات وو موږ یې ترسره کړو. Normally we have a target of about screening about 3 to 4. هدف کم که است عملیات کاتاراک یا پرده یا آب مروارید است که اینجا مقصد یا تارگت که است تقریبا از 400 تا 500 عملیات انشالله انجام میشه ولی در بخش اسکرینینگ یا هم چکاپ مریضا که است او از 4,000 تا 5,000 ما میتونیم ایره بکنیم و در حد اکثر ما میتونیم کوشش خود از زمین خود بکنیم که عملیات چقدر زیاد باشه ما میکنیم. Services that we can. دغه روغتیايي پروژې د پلي کېدو نه هغه کسان چې سترګې ستونزې یا ناروغۍ لري خوښي څرګندوي چې په وړیا توګه یې درملنه کیږي. سرې میاشتې هغه ته ډاکټرانو ته راغلم چې دغه د سترګو مشکل زما هغه کې معاینات یې وکړي د سترګو مشکل زما وکړي ما سره یو همکاري وکړي اقتصاد بیخي ضعیفه د شخصي ډاکټر ته وصل نه کېږي دغلته رایګان هغه دغلته راغلی چې زمونږ یو خدمت وکړي د سرې میاشتې د همکارانو ډاکټرانو ډېره مننه کوو چې دا زمونږ ملک ته راغلي د خلکو خدمت کوي د مریضانو خدمت کوي د وطن خدمت کوي ډېره مننه ترې کوو ډېره تشکري ترې کوو. دا یادونې وړ ده چې د ملک سلمان خیریه بنسټ د څو کلونو راپدې خوا د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په همغږۍ بېلابېلې بشري مرستې کړي دي او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو زیانمنو ته یې لومړني اړین او خوراکي توکي ویشلي دي.